چې کله رونه مې یو ځای شي په ځان ویرېږم ما سره فکر د یوسف او د کنعان پیدا شي شعر بیا وایي بیا بې حوصلې شوم ما ځکه حوصله ونه کړه که رښتیا وایم د ژوند اړو مزه ونه کړه د لوږې نه مرم خو د رزق واده خدای کړی ده په ځان سخت تېروم ستا د والۍ دپاره سلامونه نیکې ښه احترامات قدرمنو ستاسو ورور ستاسو ملګری نورخیال بنیري یم ولاړ یو نیمه شپه ده تر څنګ مې ډېر خوږ او ګران ملګری عبدالرازق رازق ولاړ دی او ډېر زړه ته نږدې ملګری شکیل حساس صافی هم ولاړ دی چېرته ولاړ یو په شپقه در کې بیا د شکیل حساس په کارخانه کې ولاړ یو غوښتل مې چې د عبدالرازق رازق نه سره شعرونه شریک کړم شپه ده ناوخته هم دی او دغه ستوري دغه سپوږمۍ رازقه په دې کې خو به زم شاعري لا خوند وکړي او اول درته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو بیا درنه شعرونه اورو اول درته سلامونه او بس بیا درته شعرونه وایم قربان ډېره مننه اول به ته دغه درې نوي شعرونه ووایم قربان چې بې حوصلې شوم ما ځکه حوصله ونه کړه که رښتیا وایم د ژوند اړو مزه ونه کړه بې حوصلې شوم ما ځکه حوصله ونه کړه که رښتیا وایم د ژوند اړو مزه ونه کړه او زه په دې فکر کې یم بیا به واپس راشي که نه هغې په تللو کې د بیا راتلو واده ونه کړه زه په دې فکر کې یم بیا به واپس راشي که نه هغې په تلو کې هغې په تللو کې د بیا راتلو واده ونه کړه او د خپلې موره یری دی او کوه نوره قیصه راځه ولې دې زمونږ کلي کې شپه ونه ډېر ښه شعر دی زه داسې ورک یم مشکل لکه میزان پیدا شي زه داسې ورک یم مشکل لکه میزان پیدا شي داسې حالاتو کې به څرنګه جانان پیدا شي زه د غربت څپېړو داسې ډبولی یم چې نه به ارمان وکړم نه به مې ارمان پیدا شي ډېر ښه شعر دی بیا زه د غربت څپېړو داسې ډبولی یم چې نه به ارمان وکړم نه به مې ارمان پیدا شي چې کله رونه مې یو ځای شي په ځان ویرېږم ما سره فکر د یوسف او د کنعان پیدا شي چې کله رونه مې یو ځای شي په ځان ویرېږم ما سره فکر د یوسف او د کنعان پیدا شي کله رونه مې یو ځای شي په ځان ویرېږم ما سره فکر د یوسف او د کنعان پیدا شي ښه شعر دی بیا به زه چرې په بې ننګو باندې ننګ نه کوم که دا ځل چېرته هم تڼۍ مې د ګرېوان پیدا شي دا چې لوظونه ماتوي او قسمونه هم خوري رازقه شک مې د خپلو په ایمان پیدا شي ډېر ښه شعرونه نور د نه اورو دوه شعرونه درته زاړه ویم چې د ورځې ښه یم په ماښام جاړم یاره په تا پسې مدام جاړم په تا پسې مثال د څه درکړمه لکه یعقوب علیه السلام جاړم په تا پسې مثال د څه درکړمه لکه یعقوب علیه السلام جاړم دغه زوړ غزل تا ته ډالۍ تا ته مې ویلي چې دا غزل به زه تا ته ډالۍ کوم مودې وشوې تېرېږي مې بې موره زندګي قسم دی خوند بیخي نه کوي نوره زندګي یو کونډه بلې کونډې ته فریاد کوي لګیا ده ما ډېره ستا په شان کړې سرتوره زندګي زما د احساس غمه خاموشۍ ته مې لږ پرېږده چې نوره راوله ونه خورې شوره زندګي د مور د مرګ نه پس زما څه دغه شانتې حال شو کوم اوس پشته کور کې بې کوره زندګي دا ستا د تلو نه پس بیخي د ژونده ستړی شوې دا ستا رازق کوي بیخي په زوره زندګي ښه په احتیاط څه دردېدلي قدمونه اخلي روان په ما زړه یم راخپلي قدمونه اخلي خیاله مزدور یم بچي له خوبه نه وباسم چې کور ته ځم راځم نو غلي قدمونه اورو نور درنه داسې شعرونه اورو ما ویل نن به لږ د وخته نه وده شو څه بې وخته ستا غمونه مېلمانه شو خدای دې خیر کړي ساه مې لنډه لنډه کېږي خدای دې خیر کړي په ما خپې لاسونه مړه شو خدای دې خیر کړي ساه مې لنډه لنډه کېږي خدای دې خیر کړي په ما خپې لاسونه مړه شو جوړ خوب دې رښتیا کېږي اوس خانه
ډېر منکر له خپلې ژبې پښتانه شو عوض خان بابا یو شعر وکړ چې ما خوب لیدلی نتیجه به یې ډېره زر وخېږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي جوړ خوب د رښتیا کېږي عوض خان ډېر منکر له خپلې ژبې پښتانه شو ما او تا چې له دې خپلو لسه مړه شو بیا واله موږ په دې خلکو درانه شو ډېر ښه شعر ما او تا چې له دې خپلو لسه مړه شو بیا واله موږ په دې خلکو درانه شو څه بې وخته رالی رازقه جوړ خبر زموږ په مینه دوی واړه شو خدای دې خیر کړي ډېر بدرنګ خوب مې لیدلی ته وې ما سره په جنګ خوب مې لیدلی دا تر اوسه یې خوشبو محسوسومه ستا د غاړې د لونګ خوب مې لیدلی ملاجانو چې د دې تعبیر به څه وي موږ روانو څنګ په څنګ خوب مې لیدلی او ما د خپل زړګي ګیلې درته کولې راوهلې د وزنګ خوب مې لیدلی او انور خیال په کلمینو سوال کولې ستا کوڅه وه زه ملنګ خوب مې لیدلی نه پښلېدلې لوپټې نه په ګریوان خبرې دې خلکو پرېښې دي د مینې د داستان خبرې چې الله هم منئ نبي هم قرآن هم منئ بیا هم ولې پټې دې ساتلې د قرآن خبرې کمقلې مه جاړه سینګار به شي څه ګرانه نه ده ما پرون کړي د زرګر سره د پیزوان خبرې دا په دنیا پسې چې ګرځي دوی بیخي کاڼه دي دوی نه د ځمکې واورېدي نه د اسمان خبرې بل غزل به ته څه شعرونه ویم چې رنګ دې لاړې د وربله ورته جاړه یو وار نه په څو څو ځله ورته جاړه د خیال صاحب ته ډالۍ سر کې سپین هم لګېدلي رنګ دې لاړې د وربله ورته جاړه یو وار نه په څو څو ځله ورته جاړه او د زړه بوج مې اوس په تا باندې سپارلې ای زما د خیال غزله ورته جاړه چې زه نه وم تصویرونه مې سنبال که هر وخت نه خو کله کله ورته جاړه خلک ټول راته حیران وي چې دا څه وړم زه چې یاره ستا د خدای جوټه اوبه وړم د کباړ پیزار مې بیا کباړ کې خرڅ کړې بېوسي د وړۍ لور له پیرانجه وړم تلاشي مې خیر دی واخله خو مزدور یم دا اوبه دي په بوتل کې شراب او خیال خپل وجود په ځان پسې راکاږم ستا غمونه بلا ډېر درانه د زړګي وخت به مې خامخا بیا اور کوي د کلي خلک راته ستا په سر پیغور کوي په پښتونخوا کې مې ځوانان شهیدان کېږي داسې لکه سړی چې په پټي کې لو په لور کوي دا شعر بیا ووایه ښه شعر په پښتونخوا کې مې ځوانان شهیدان کېږي داسې لکه سړی چې په پټي کې لو په لور کوي ستا یادونه مې مازغه داسې اوبه اوبه کي لکه چې څنګه ماشومان په کور کې شور کوي رانه یې هېر کړل د شداد او د نمرود ظلمونه پښتونخوا باندې به څومره ظلم نور کوي دا مخکیني شعرونه زمونږ په وینو باندې ښې ډېرې نشې کړې دي د کلي خان بېګا د ډمو تماشې کړې دي کور پردې له اوښلېدلي لوپټۍ ګنډمه ور راغورځېږي او درشلو یې وینې کړې دي په ابراهیم خلیل الله یې بیخي سوی نه دی نمرودي اور کار څومره سترې لمبې کړې دي یمه پښتون ستا په نامه باندې ښه کلک ولاړ یم لکه منصور له دار د سره مې نارې کړې دي یمه پښتون ستا په نامه باندې ښه کلک ولاړ یم لکه منصور د دار د سره مې نارې کړې دي رازقه خدای دې د غربت د دې عذابه ساته رازقه موږ په نهاره ډېرې شپې کړې دي ورې زه ته دا یو شعر ډالۍ کوم په اخره کې رازقه دا یو شعر دی ای یاره که ته خدای چېرته کامیاب کړې او زه مړم نو قبر ته مې راشه او بیا زیری په ما وکړه السلام علیکم او اخري شعر دی زما د غزل اخري شعر دی غزل رانه هېر دی اخري شعر چې رازقه مور مې حوصله راکوي ورور راته کور کې دیوالونه وهي زما مې یو څو شعر و چې هغه دغه شعر پکې ما ته رایاد شو چې وروره په سترګو به دې بد لګېدم منځ کې دیوال دی وکه خط دی وکه زما زړه وران دی نور په دې کلي کې وران څه دی په ځان خفه یم یاره نور مې د خفګان څه دی زه چې مستی کې یم غرور کې یم وجه دا ده ما سره ته یې خو چې تا سره قربان څه دی او دا ته چې مست یې دا زما سره له دعا کوه زما خو ځان یې یاره تا سره د ځان څه دی او
دا جنازې دي که ډولۍ دي څومره ډېرې ښکاري ته ورنږدې شه چې په دې لورې روان څه دي او انوره یاره زه هېچ چاته سره ټیټي نه کوم زه د الفت په نشه مست یم د خان څه دي ډېره مننه ستاسو بیا د عبدالرازق صاحب ډېره مننه کوو د شکیل حساس صافي صاحب ډېره مننه کوو چې رازق سره زموږ ملاقات ډېر په اسانه او په ډېره ښکلې طریقې سره وکړو او ستاسو هم منندوی یو بیا د یاسین او عادل چې دغه رڼاګانې موږ ته نیولې دي په تیاره کې که نه نو دې هم ډېره مننه کوو او بیا ستاسو ډېره مننه ځکه کوو چې تر دې دمه راسره یې تر بل پروګرام پورې نور خیال بنیري له ورکړې اجازت د لوی الله په امان